نه مادری کارا چی است که خود میکنی؟ خود فقط ما رو مکتب روان میکنی، خانه رو جارو میکنی، آشپزی میکنی. این کارا خود سخت نیست. خرگوشم و هر فصل تو خورمن شدم مادر، شبهای نوازش تو روشن شدم مادر، در فرق سرت تاخته آزاد تجلا، اندر قدمت خاک نشیمن شدم مادر. موری گرانه موری خوگه، ستا مینه تر هر څه خوږه، ستا دعا زما قوت دی، ستا رضا زما عزت دی. Mother is kind, mother is good, and mother is queen with me. ستا مې د لارې مل ده، ستا خوږ نوم مې د زړه ګوهر ده. زه چې ستړی شوم له دنیا نه، ستا غېږه به شي راته پناه. مادر ای سرچشمه مهر و وفا، ای چراغ روشن راه ما، با اجازه بهترین و باوقارترین و شجاعترین خانم مهربان و سخت‌کوش ما، مدیر صاحب عالی قدر معاونین عزیز و سرمرمین نهایت پرتلاش ما، استادان گرامی، من حسنات حکیمی متعلم صنف سیوم الف و همکارم حوزه تسلا سروری ستاسو په خدمت کې یم. امروز مطلبی را که در نظر گرفته ایم بسیار مهم و ارزشمند می باشد. مادر عزیزم، تو فرشته هستی که خداوند برای خوشبختی من به زمین فرستاده است. وقتی کودک بودم و راه رفتن را نمی‌دانستم، تو دستم را گرفتی و افتادن را از من دور کردی. از خواهرم زینب جان خواهش می‌کنم تا روی استیج آمده و با تلاوت زیبایشان روح ما را تازه کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. جزاک الله الخیر. موری گرانه موری خوږه، ستا مینه تر هر څه خوږه، ستا دعا زما قوت دی، ستا رضا زما عزت دی. اوس اسما جان څخه غواړم چې راشي خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي. مورې ته د مینې سمندرې، د ژوند رڼا او لمرې، ستا دعا مې د لارې مل ده، ستا خوږ نوم مې د زړه ګوهر ده. زه چې ستړی شوم له دنیا نه، ستا غېږه به شي راته پناه. ستا مسکا مې زړه روښانه کوي لکه سپوږمۍ په توره شپه. ستا زحمتونه به هېر نه کړم زه، ستا احسان به کوم نه کوم ته مننه واستوجه شه. Mother is kind, mother is good, and mother is queen with me. Now we want Hayajan and read tapping. In the name of Hinamata Allah, mother. A mother is one of the most people in a person's life. She is often the first teacher, good source of love for children. Mothers play a vital role in shaping the character, values, and future of their families. Thank you for attention. Thanks. موری ستا خدمت کومه، ستا قدر تل ساتمه. خدای دې تل خوشحاله لره په دنیا او آخرت کې. اوس له تمثیل څخه غواړم چې راشي خپل تمثیل تاسو ته وړاندې کړي. بچه میم الف چی میشه؟ دال ری چی میشه؟
مادر امشب و بسیار چی پخته میکنی؟ باشیم یک چیز پخته میکنم دیگه. نه مادر، یا برنامه آشک پخته کن یا منتو یا پیزا. باشیم اگه وقت داشتم برات پخته میکنم. نه مادر، این کارا چی است که خود میکنی؟ خود فقط ما رو مکتب روان میکنی، خانه رو جارو میکنی، آشپزی میکنی. این کارا خود سخت نیست. باشیم خیلی سبا تو کارای مرا انجام بده. درست است، این کارا خود سخت نیست. بچیم برو صبحانه را تیار کن. درست است. اوی خسو خیره بانش بیاز مادر میره نمیبینه. نان میرم اتاق مجب میکنم. لباسای روزمره و که هر روز میپوشم در سر تخت میمانم. کمپل و دیگه وسایل منتظر تخت میندازم. بچیم انسان اتاق کلمه قسم جمع میکنن؟ برای مادر آن تکنولوژی پیشرفت کرده همه قسم جمع میکنن. بچیم خوب برو خوار کوچکتر تا تیار کن که میره مکتب. درست است. بوتای تو کجاست؟ بیا بگیر اینجا است، بپوشش. نه این پای چپ است، این پای راست. بلکه تو کجا؟ نمیفهمم. بیا بگیر بیف بپوش. زود بپوش که وقت میشه. باشه اجابت کنم سر نرم گفته اجاب کنید. احمد بیا بریم مکتب. ما رفتیم. اجازه است؟ امروز هم نواق شد از خاطر زودت آمدم. خسته به نظر میرسی، برو در دستشویی دستوروی تباشوی باز پس بیار. درست است. مادر، مام جان، اده، بابا، ننه کجاستی؟ چرا جان مادر اینجاستا؟ بچه دستکایی که ببوسم. ببخشی که ما سر تمام کردم. من نمیفهمیدم خودت چقدر کار سخت انجام میدی. دیگه سر تمام نمیکنم که بعد من آشک پختک و پیزا پختک و من تو پختک و خیره بچه ممی که زحمتای من را فهمیدی و به من احترام کردی، امی همه چیز از بخشید من. تشکر. مادران قهرمان زندگی ما هستند. بیایید مادران خود را احترام کنیم. مادر عزیزم، هرگاه خسته می شوم دعای تو پناهم می شود. هرگاه ناامید می شوم امیدم از نگاه تو جان می گیرد. از خداوند می خواهم همیشه سلامت، خوشحال و سربلند باشی و سایه مهربانی از سالهای سال بر سر ما باقی بماند. حالا هستی منت خواهشمندم تانتی را که در وصف مادر سروده اند و خوانش گیرد. من خوشم و محبت ز تو خواهمن شده مادر. شب‌های نوازش ز تو روشن شده مادر. شب‌های نوازش ز تو روشن شده مادر. از تو دل دریای عطوفت وطن آدم و از تو چمن عشق گلشن شده مادر. و
بریالیم ستا په مینه خوشحاله یم. اوس له تیمې ترانې څخه غواړم چې راشي خپله ترانه تاسو ته وړاندې کړي. د لوی خدای په نامه موږ تا ته چې درګورمه سترګې مې رڼا رڼا شي. تا چې څنګه کې وینمه ټول جهان زما زما شي. مورې 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 ته زما هڅه پخه ځمکه یې. ته زما ادې یې ته زما ببو زما هلکه یې. عمر دې ډېر شه تا نه د قربان ټوله دنیا شي. تا ته چې درګورمه سترګې مې رڼا شي. تا لرم هر څه لرم دنیا لرم ژوند لرم امید لرم عقبه لرم. نه لرم بې له تا څه نه لرم. ته لوی د خدای نعمت یوازې ته لرم. لوی د خدای نعمت یوازې ته لرم. مورې 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 ګرانې له هر چا نه راته ځکه یې. ته زما ادې یې ته زما ببو زما هلکه یې. عمر دې ډېر شه تا نه د قربان ټوله دنیا شي. تا ته چې درګورمه سترګې مې رڼا شي. تا د خدای لري راته زما ببو خاورې یمه هیره یمه بې له تا ببو. ته راته تر هر چا مهربانه یې. سرومه مې استایي ستا دعا ببو. کاش چې دې خپل عمر هم تا ته درکولی شوې. مورې 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 ته دنیا حرمت لایقه یې. ته زما ادې یې ته زما ببو زما هلکه یې. برنامه ما همینجا به پایان میرسد. مکتب